मलगरू दे किसा की यो 6 सेंसो कोड पट दे पैदा एकड़ई डिस्क्रिप्शन की ग्रुप लिंक दे ग्रुप तराशई जमा नंबर पैदा कड़ई औ कोड रा तरावली गई 500 रुपए इनाम वाखलई ملګرو دا قصه هم هغه ځای نه شروع کیږي چیرته چې موږ د دې دوهم پارت ختم کړی خو تاسو هر څه بدل دي که تاسو دوهم پارت لا نه وی لیدلې نو همدا اوس لاړ شئ او په ډسکرپشن کې ورکړل شوی لینک وګورئ ځکه که هغه ولا ګورئ نو د دې برخې اصلي خوند به درنه پاتې شي نو تیار شئ ځکه اصلي ایڈونچر اوس شروع کیږي لوفي رو کمزوري کیدو سایه نشو کولای بدن یې بالکل طاقت نه لرو همدن په دې وخت کې جوکر را رسید او بیا د ګرینډ لاین نقشه وغوسته خو لوفي انکار وکړ او نقشې ورنکړه دا خبره جوکر ډیر په غوسه کې شو نو هغه د ټینک د اوبو رفتار نور هم تیز کړی وو او سمندري اوبې په زور د ټینک نه ډکی دی او لوفي رو ډوبېدو دلته موږ ته د لوفي د بچپن یو دردناک یاد وخی هغه وخت لوفي ډیر خفه وو ځکه چې د هغه خوښ پایرټ هیرو هغه یوازې پرې شوی او تلی وو د هغه د تلو نه بعد یو بل بوډا پای راغی هغه لوفي ونیول او ډیلې ووهه زور یې ورکو او تنګولو یې خو ناڅاپه هماغه پایرټ هیرو راغی او چې کله یې ولیدل لوفي سره ظلم کیږي نو په یو حمله د هغه پایرټ ټول ملګری ختم کړل خو تر دې مخکې بوډا پایرټ لوفي لزان سره قشتي ته وخیژاوه او سمندر ته وتښتي همداغه وخت یو لوی خطرناک سمندري مانستر راغی او په قشتي یې حمله وکړه قشتي الټا شوه او دواړه اوبو ته ولویدل بوډا پایرټ هلته ډوب شو او مړ شو لوفي هم ډوب شي پایرټ هیرو په وخت راغی او د هغه ژوند یې باج کو هماغه مانستر بیا راپورته شو چې حمله وکړي خو له خلاص کړ چې لوفي وخوري پایرټ هیرو د هغه مخې ته ودرېږي هغه مانستر سترګونه ته په زورتیا وکتل او مانستر یاریدو او تشدید خو د دې حمله په وخت کې د پایرټ هیرو یو لاس پریشي وو لوفي په ډیر خپاشي او هغه پوهی شو چې زه دومره مضبوط نه یم چې رښتینی پایرټ شم بیا پایرټ هیرو د تلو په وخت کې خپل ټوپی لوفي ته ورکړه او ویل چې دا زمانه شانه ده خو یې وساته همدا ټوپی د لوفي د پاره تر ټولو قیمتي شی شو اوس بیرته حالاتو ترازو جوکر د لوفي مخې ته هماغه ټوپی خرابولې او لوفي څه هم نشو کولای ځکه چې ټینک له اوبو ډک وو او هغه ډوبېدو خو په زړه کې سخت غوسه وه همدل په دې وخت کې نامی او تلوارباز را رسیدل نامی پر راډ ټینک وویشت ټینک شیشه کې چوندونه پیدا شول لوفي ته هم لګ خوش راغی جوکر یاریدو او خپل ملګرو ته आवाज کو خو نامی او تلوارباز مخکې لا د هغه ټول کسان ختم کړي وو چوندونه زیات شول ټینک او چاودید او د اوبو له زور سره لوفي بهر راوت هغه اوس مکمل هوش کې وو همدا وخت د ګرینډ لاین نقشه هم اوبو سره دخلینه بهر راوتله اوس د لوفي مخې ته دوه شیان پرته وو نقشه او خپل ټوپی خو د هغه د پاره ټوپی تر هر څه قیمتي وه نو پهلا د هغې خواته لاړ ټوپی یې پورته کړه بل طرف ته جوکر نقشه واغسته او ډیر خوشحال شو خو هماغه ټیم تلوارباز په توره حمله وکړه دلته تلوارباز په زور وار کوي او د جوکر ګله پرې کی خو حیرانونکې خبره دا وی چې جوکر خپل کټ شوی ګله بیرته یو ځای کړي لکه هیڅ هم نه وی شوی بیا هغه خپل عجیب طاقتونه شودل شروع کی د ټوله مخې ته خپل لاسونه خې او د بدن ټوکړي کی او بیا یې بیرته سره نشلوي لږ وروسته هغه خپل ټول بدن په وړو ټوکړو ویشي او هماغه ټوکړې په نامی او تلوارباز حمله کوي نامی او تلوارباز ډیر کوشش کوي چې ورسره وجنګيږي خو د جوکر دا طاقتونه ډیر خطرناک وي او هغه باندې پریشان کی دا حالت چې لوفي ویني سخت غوسه شي نو سمدستي جګړې ته راشي هغه خپل سپیشل موو استعمال کړي او مکه یې د جوکر د خېټې آر پار کړي خو بیا هم د جوکر د هیڅ فرق نه پریوزي دا د برعکس جوکر نور خطرناک شي د هغه کټ شوی لاس الوتی راشي او لوفي واړه ونیسي او زور یې سا بندوي لوفي په سختی سا اخلي خو چې خواته وګوري هلته ډیر بکسونه پرته وي هغه نامی ته اشاره کړي او خپل پلان سمجاو کوي بیا لوفي او تلوارباز وار په وار د جوکر د بدن ټوکړې پورته کوي او بکسونو ته یې غورځوي او نامی زر د راډ په مدد سره هغه بکسونه بندوي د جوکر ډېرې ټوکړې بند شي بدن یې کم شي او ډیر واړو کې پاتې شي اوس لوفي خپل اصلي طاقت استعمال کی دواړه لاسونه اوږد کړي لوی مټونه جوړ کړي او په یو وخت دواړو لاسونو سره زورور وار وکړي چې جوکر لیرې وورځوي جګړه ختمېږي لوفي د ګرینډ لاین نقشه نامی ته ورکی ځکه اوس په یقین کوي او درې واړه خملګری شي بیا دا درې واړه یو ځای ټول قیدیان آزادوي هغه خلک چې زبردستی هلته بند ساتل شوي وو بل طرف ته د مرین بیس مشر مرین کپټان نیولی وي او بند یې کړی وي ځکه هغه ظالم او ناانصافه انسان وو مشر فیصله کوي چې خپل به نوې مرین آرمی جوړوي او خپل به لوفي پسې ځي نوې آرمی تیار وي په هوای کې یو قیدی هلک او د مرین کپټان زوی هم شامل وي او سمدستي سمندر ته وځي چې لوفي ونیسي اخوا د لوفي د ټول خلک آزاد کړي وي او د نامی او تلوارباز سره قشتې ته کېنشي او هغې ځای نه روان شي خو همدا وخت
وخت د نامی په پټه یو طرف ته ځي او چاته کال کوي او وایي چې د ګرینډ لاین نقشه زما سره ده، زه در روانه یم. دلته موږ ته پوهې شو چې نامی شاید خپلو ملګرو ته دوکه ورکوي او د بل چا سره میلاو ده. او بیا قصه 2 هفتې مخکې ته راګرځي چې یو وړوکی هلک چې د لوفي ملګری و په خپل کلي کې به هر وخت چیغې ولهل، لوټېرې راغلې لوټېرې راغلې، زر پټ شي. خلک به ډېر یېرېدل او خپلو کورونو ته منډې وهلې، خو وروستې د ټولو نه معلوم شول چې دلته هیڅ لوټېرې نه راتلل. همدې وجه نه اوس د دغه هلک په خبرو هیڅ کوک یقین نه کوي، نه څوک یېرېدی او نه هم کورونو ته پټېږي. قصه بیرته پریزنټ ټایم ته راګرځي. هماغه هلک چې د لوفي د بچپن ملګری و اوس ځوان و، خو بیا هم چیغې وایي چې لوټېرې راغلې، زر پټ شي. خو خلک یې خبره ټوکه ګڼي او هیڅ پروا نه کوي. بل طرف ته لوفي او د هغه ملګری مخکې روان وي چې ناڅاپه د دوی قشتي خراب شي، لاندې سوري پکې شي او اوبې دننۍ راتل شروع شي. نو دوی مجبور شي چې نوې قشتي واخلي. همدې دپاره د هماغه هلک ټاپو ته ورځي، خپله پخوانه قشتي یې سمندر کې ډوبۍ کړې چې څوک د دوی ځای پیدا نه کړي. اخوا د مرین بیس مشر خپل ټیم سره لوفي پسې روان وي. جوکر هم تر دې وخته د بکسونو نه خپل ټول د بدن ټوکړې بیرته راایستلې وي او ځان یې بیا په خوا غوندې جوړ کړی وي. هغه هلته ولاړ وي چې ناڅاپه یو عجیب مچیواره راشي او ورته ووایي چې زمون مشر ته غوښتلی دي را سره لاړ شه. خو جوکر انکار وکي او تښتېدو کوشش وکي، خو مچیواره ورته زورور مکه وکي او همدغه هلته بېهوش شي، بیا یې پورته کی او ځان سره یې یوسي. بل طرف ته لوفي په ټاپو کې ګرځي او د نوې قشتي لټکوي. یو خسته شپ یې خوښ شي چې نړۍ شي، ګوري هماغه د بچپن ملګری یې پکې موجود وي چې بچپن کې یې افواه پیلاولی و. هغه لوفي وویني او وایي چې زه به دې شپ خیال ساتم، که دا دی په کار وي راځه زه به دې خپل ملګري سره میلاو کړم، ځکه چې دا شپ خودسا د ټول ټاپو د هغې دی. لوفي، نامی او تلوارباز ورسره روان شي. هغوی یو لوی شاندار او خسته کور ته رسیږي چې له ورې نه ښکارېږي ډېر امیر خلک پکې اوسي. د کور نه یوه خسته جنۍ راوځي، ورسره یې خپل وفادار ملګری کلاډور هم وي. معلوم شي چې سبا د هغه 18 کالګره ده. نو کلاډور مخکې له وخته یې هپی برډې وایي. بیا د هغه جنۍ سره لوفي، نامی او تلوارباز میلاو کوي او وایي چې دا زما ملګری دي. جنۍ ورته وایي چې نن شپه تاسو ټول دلته پاتې شئ او زموږ سره ډوډۍ وخورئ. وروستی معلوم شي چې د هغه مار او پلار مړ شوي دي او هغه په دې لوی کور کې بالکل یوازې ژوند تیروي. یوازې کلاډور او نوکران یې خیال ساتي. وروستی چې جنۍ یوازې ناسته وي، هماغه هلک د لوفي ملګری په پټه لاره د هغې خواته راشي. د برثډې ګفټ په ځای له سمندر نه راوړ شي موتی ورکوي او د هغه خوشحالودو دپاره لوی خبرې کوي. وایي چې زه ډېر ځلې له سمندر ته تللی یم، ډېر ایډونچرونه مې کړي دي. د خبرو کولو په منځ کې ناڅاپه د امیره جنۍ سخت ټوخې شروع شي. لوفي ملګري زر ورته چای راوړي، هغې ته یې ورکوي او لږه ښه شي. بل طرف ته لوفي او نامی د کپړو کمرې ته راشي. هلته دومره ډېر او شایسته کپړې وي چې دواړه حیرانې شي او وایي چې دلته خو دومره انتخاب دی، اوس کوم یې واغندو. هماغه وخت تلوارباز هم راشي او ورته ووایي چې دا کلاډور چې د امیري جنۍ سره دی تاسو ته آشنا نه ښکارېږي، ما ته داسې احساس کیږي لکه مخکې چې مې لیدلی وي. خو لوفي او نامی وایي نه، موږ ته خو داسې نه ښکارېږي. اخوا کلاډور په خوږې خبرو امیره جنۍ سره خواږې خبرې کوي او پنساو یې کوي. جنۍ پې باور کوي، غاړه ورلاچي او وایي چې ته زما تر ټولو نږدې او ښه ملګری یې. خو حقیقت دا وي چې کلاډور اصل کې د هغه دوست نه بلکې دشمن وي. هغه له دواړو نوکرانو سره پټ پلان جوړ کړی وي چې جنۍ ووجني، څو له هغې د مرګ ورپوسې ټول مال او دولت د هغه شي او په ټاپو حکومت کړي. همدې دپاره هغه هر روز لږ زهر ورکوي، ځکه جنۍ تل ناروغه وي. نو نوکرانو هم یو زهریله سوپ تیار کړی وي. پلان دا دی چې په 18 کالګرې نه مخکې یې ختم کړي. شپې شي او په کور کې یو لویه پارټي شروع شي. لوفي، نامی او تلوارباز ښه مزې کوي، مزیدار خوراکونه خوري او خوشحاله وي. نامی هلته د یو خاص سړی سره خبرې کوي. هغه د جنۍ د کاروبار او پیسو ټول حساب کتاب سنبالوي، یعنی ډیلر وي. همدا وخت جنۍ کلاډور سره راشي او د ډیلر سره میلاو شي. تلوارباز بیا کلاډور ته وایي ته راته آشنا ښکارېږي، مخکې خو نوي میلاو شوي یو. خو کلاډور انکار کوي او وایي چې نه، موږ اول ځل میلاو شوي. ډیلر جنۍ ته وایي زه تا سره یو اهم خبره کم. خو کلاډور سمدستي خبره روکوکي او وایي چې خبرې رسته کوو، اول ډوډۍ وخورو. د ډوډۍ په مهال لوفي جنۍ ته وایي موږ هغه شپ اخلو ځکه چې موږ پایرټان یو او ګرینډ لاین ته ځو، نو موږ ته قشتي پکار ده. جنۍ وایي چې نن شپه 12 بجې او زه 18 کله نشم، بیا هر څه زما اختیار کې وي، هغه وخت به شپ درکړم. خو خبرې لا روانې وي چې ناڅاپه د نجلۍ حالت بیا خراب شي. کلاډور وایي هغې ته آرام پکار دی او ټولو ته وایي چې لاړ شي. خو نجلۍ وایي نه، دا ټول به نن شپه همدلته پاتې کیږي. دا خبره اورېدو سره کلاډور غلی شي
او هغه خپل کمرې ته ورشي. بل طرف ته د مرین بیس مشر قیدي هلک او د مرین کپتان زوی ناست وي. خبر راشي چې یوې ټاپو ته نږدې د لوفي د شپ سامان موندل شوی. مشر سمدستي وایي مطلب لوفي هماغه ټاپو ته تللی وي. نو تاسو دواړه لاړ شي او هغه ونیسئ. اخوا چې ډیلر یوازې پاتې شي کلاډور ورشي ځکه هغه غواړي ډیلر ووجني ځکه ډیلر د کلاډور اصلي حقیقت معلوموي او نن شپه به ټول رازونه نجرۍ ته ووایي. دلته ښکاریږي چې کلاډور ډیر تیز رفتار لري او خطرناک بلیډونه لري. د هغه په لاس کې 15 تیز بلیډونه وي. هغه یې د ډیلر په بدن ننباسي او ډیر په بیرحمي یې ختم کړي. او په آخر کې مونږ بیا جوکر وینو چې هماغه مچواره هغه خپل مشر ته پیش کړي. ملګرو که تاسو د دې کیسې څلورم پارت لیدل غواړئ نو همدا اوس کمنټ سیکشن ته لاړ شئ او خپل رایه ولیکئ ځکه ستاسو د کمنټ په بنیاد به راتلونکي پارت جوړوو.